د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. دا د اصفهان اوسیدونکو و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغه اوسیدونکو و. او د یو غټ جاگیردار د یو مالدار سړي زوی و. جیداد هم ډیرو او پلار مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې مجوسی و. مجوسی هغه چاته ویل شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي. بس داغه نگرانی دی چې اور چرته مړ نشي نو د قیامت پر هغه د خپل اور بلې هغه مړ کېدو ته نه ورکي او داغه اور عبادت کوي. نو د پلار مجوسی او په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخ کېو چې د دوی کما اتشکده وا د دوی چې کما عبادت خانه و داغه مشر د پلار و. هغه اور نگرانی به د پلار کوله دومره پکې مخ کېو. بهر جاگیردار سره پلارو نو دوی با دیبا پټیو جیداد او هغه ته به تور اته سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. په دغه وخت کې حق دین چې صحیح دین هغه دین عیسوی وو. عیسایت د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین په دغه زمانہ کې دیبا چې کله خپل پټو ته خپل جیداد ته به تو نو پلار باندې د هغه یو عبادت خانه او د عیسایانو هغه په کې عبادت کوي. دی به کله کله هغه ته ورخکاره کېدو. بس دا غي سره خبرې اترې شروع شوې نو دا ورته وویل چې زه خو مجوسی یم زه خو د اور عبادت کوم. هغه ورته د اور عبادت ولې کوي د الله عبادت ولې نه کوي. د دې اور د دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړه زه ته د اور ته خلاص دن نه کچې سیزي دی کو سیزي دی نه ډېر وخت ور سره دوستانه پاتې شو پکار د جتا خو نه سیزي کنه ټول مرز عبادت کو د اور ته خلاص دن نه کوي نه دا خو سیزل کوي دا اصلي عبادت کوي سوزي دی عبادت هم کوي. عبادت د چا وکم د یو الله بندګي وکم. بهرحال دا غي خبره د زړه ته پریوتی نو د عیسایت قبول کو. نو بیا به د کور نه د پټو په باندې د وته چې زه پټی ته ځم او الته کې هغه د عیسایانو عبادت خانه ته بننه وته الته کې به عبادت کو. پلار په خبر شو چې پلار په خبر شو نو د ډیر زیات ووخو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات ووخو. ته ماتم نه ګوري زه د خپل دین مشر یم او ته خپل دین پرې بل دین دې قبول کو. ډیر زیات ووخو حتی در دې پورې چې په زنجیرانو وتړو چې وای تړو. بهرحال دا عبادت خانه والے ته وویل چې دلته ما پلار نه پریدي پس طریقې خبر ولېګو. خو تاسو مین مرکز تاسو غټ مرکز کم ځای کې دی زمون غټ مرکز په شام کې دی. وی کو چرته تاسو سکسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه سره لاړ شم ته دلته ما پلار نه پریدي. هغه ته ټیک ده بیا سه عیسایانو شام ته تلل دته سوال جواب راولېګل چې مونږ زو کو تر سره مرګره کېږي روان شه. مسلمان فارسی رضی الله تعالی هغه زنجیران مات کړو په هر طریقه چې ځان کولو کو هغه قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو. شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد الته تپوس کو پتا سو کې غټ فادری دلته کم یو دی د عیسایانو چې کم غټ عالم دغه دلته کم یو دی چا ورته وته نو خو دا دی د چې التلال ډیر ضعیف فادری د دا خدمت شروع کو خپل ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډیر مالدار سړی دی او زه د یو مالدار سړي زوی ما خو پلار مې مجوسی دی او زه په دغه باندې مجبوره کړم زه د کور نه را تښتېدلی ما او ما عیسایت قبول کړی دی. هغه ورته وی ټیک ده زما سره به د دغه خدمت کو زده کړه به یې کوله. هغه پادری ډیر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و د دغه خدمت کو خو بوډا و نو چې کله دغه د مرګ وخت را نږدې شو د ځنکدن ټیم و بیمار شو نو ده ورته وی ته خو مرې مړ کېږي او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم سلار وښیه که نه. نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو وی په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به دغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم. بهرحال دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسی رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل فادري له ورسېد هغه ته خپله کیسه وکړه زه تاله پلانکي فادري رالېږلی یم هغه مړ دی خو هغه راته چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وی ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغه نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي دی وی ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک رخ کړی خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې په څه طریقې جمعواري کوله. ما د ده خدمت کو دیم بوډا و
وی دې رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ادھر راته درېم تن یاد کو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي بهرحال دی مړ شو چې دی مړ شو وی هغې ځای نه روان شوم هغې درېم پادري له ورسېدم وی هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم وی هغه راته یوه خبره وکړه وی هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچ چا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس به کې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچ چا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې اینم که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچ چا خواله مه ځه د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایلی هغه به زه پیژنم څنګه دغه پادري ورته تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي کمې وی یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګله نظمه کوي تش بیابان به وي شګې به وي شینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی درېم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی وی دا 15 خبرې چې دی به پرې وموندلې که نه دا د آخرې زمانې پیغمبر دی سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وی دغه پادري مفات شو مونږ دفن کو او زه دغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بيزي واغستې تجارت مې شروع کو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بيزي به څارومه دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم ګډې بيزي مې واغستې ځان مې تجارت هم کو هغه مې سرولې هم په خشکو په بیابانونو باندې به ګرځېدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وی چې موږ د مکې یو ما وی چې یاره داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یې چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي یا هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړې یو هلک راوتی دی ما ورته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی وی چې او ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي شینکي پکې نشته ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو اول علامت مې وموندو بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کلي ته ځان سره بو نه ځئ دې راته وایي چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه ما ورته وایي چې ټیک ده بهرحال دې قافلې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې موږ خو ځو را سره ځي ما وایي چې زر سره ځم دوی سره مې واپسي وکړه روان شوم وی دغه کسان ډېر ظالمانو ختل دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بيزې وي په لاره یې رانه هغه په زور واغستې هغه رانه هر څه واغستل او زه یې پرې نه ښودلم زه یې ونیولم او هلته کې منډایي ته بوستم په هغه وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو منډایي ته بوستم د تجارت قافله وه وی هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی موږ یې خرڅو ما ډېرې چغې وویلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم وی چا منله هغه روغه قافله وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډایي کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ کړو سامان یې رانه مو اخېستو غلام یې رانه هم جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل ډېر زیات مې وچړل ما وی چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د آخر پیغمبر ته ځان ورسم دین حق قبول کړم نه خو زه غلام شم زه خو اوس د آخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېدو نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به بیا چې کوم ځای به چاړان دی کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی
نو تختیدې هم نشم ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو. ډېر زیات مې جړل الله ته. به هر حال دی که چا چې اغوستی وم هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه 25 ځایه خرڅ شوم. په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي و. هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي. ما ورته وی چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وی کجورې پکې ډېرې وي. نو زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده. ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شي عمرې له لاړ شي بیا مدینې منورې ته ځي که نه نو په بس کې چې ناست که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والا دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي. چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات تا ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي. چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوي د دغې ځای نه څه شروع کا درود شریف په شروع کوي. دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده. د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي. د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده. ما وایي چې کېدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای به هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي. ما به له ډېر په اخلاص کار کو نه را باندې مین هم ډېر زیات و. وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو په کجورو کې کار مې ونه کو په دې کې ناڅاپي چغې شو شور شو په مدینه منوره کې. وی زه لږ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی. وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتی دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه. وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو. پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی. وی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو. وی نه راغلم خپل مالک لره. مالک ته مې وی چې ما له لږې کجورې نه راکوې غلام دی که نه ما ته چې ما له لږې کجورې نه راکوې زه له دغې سړي خوا له ځمه ځان سره به لږې کجورې ووسمه. هغه راته وی چې ولې نه کجورې والتې که نه د ځان سره مې کجورې واغستې. وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خوا له. چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې. ما ورته وی چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم. ما ته وی چې دا کجورې د څه دي. ما ورته وی چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده. نبي علیه السلام رانه واغستې قبول یې کړې. خو ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ. ما ورته وی چې تاسو وی چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو. وی رالمه بیا د مالک خواله څه ورځې پس مې ورته وی چې ما له لږې کجورې نه راکړه زه هلته ورځم. چې واله که نه بیا مې کجورې واغستې. چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم. ما ورته کجورې کېښودې چې سلمانه څه دي. ما ورته وی چې کجورې مې راوړي دي خو دا تاسو قبولې کوئ. نو ما ته چې د څه کجورې دي. ما چې دا مې هسې هدیه راوړې تاسو لره. نبي علیه السلام ته په خپله اول واغسته وخوړه بیا ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ. هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو هم تقسیم کړه. ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو. اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی. د نبي علیه السلام سره داسې کېناستم بیا پاسېدم. د نبي علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاسېدم. د نبي علیه السلام شا طرف ته به بار تلم چې اوس مهر نبوت وینم که نه اخري علامت پاتې چې دا وینم. بار به د نبي علیه السلام شا ته تلم خو ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا صادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم. ویلی خو مې نه شو. ما وایي چې زه دا صادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم. نبي علیه السلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي. سلمان فارسي څه لیدل غواړي. نبي علیه السلام داسې ځان مې صادر ته وکړی کمیس نه و. نبي علیه السلام دا صادر داسې ښکته وکشو چې وکشو. مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي پو. چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه السلام ته په جلا شوم چې د الله پاک پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل. د نبي علیه السلام له رالمه په جلا ورته شوم. ما ته چې کلمه راته ووایه. د کلمه راته وویلله. ما ته چې سلمانه دلته راځئ. ما چې د الله پاک پیغمبره نشم راتلی زه خو پردی غلام یم. زه به ستا خواله څنګه راسم. زه خو راوتی په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم. نبي علیه السلام راته وویل چې سلمانه
د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه، عقد کتابت سره وکړه، مکاتب دي تا جوړ کی او ته زبل دومره پیسې درکم ما آزاد کا، دا عقد سره وکړه. امام چې ټیک ده اعلان خپل مولا ته وی چې ما آزاد کا زبر درله پیسې درکم. نو چې سره څوک یو شی نه خرڅي کنه نو د سیریټي و چې څوک یې نه کنه داسې کنه زمانه مولا ډیر رضا بیا غره سلمان دومره بسره راوړي دومره با سره راوړي او په پلان کې باغ پټی کې رااله د کجورو یو باغ ولګوا او چې کله هغه کجورو دانې شروع کړل بیا به خبرې کوم بیا به څه کوو. امام چې زما ارمان نه پوره کیږي، زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرف راوړم او بل دار چې کجوره دانه نسی ته کجوره نه لکه او غټیږي او بیا دانې نسی پاغه کو کورونه لګي کجوره نه لکه کنه بیا چې هغه دانی ترس نسو کال پکې لګي. امام چې دار مان زمانه پوره کیږي. ایران نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره استرګونه می وخت روان شي مې الله پاک پیغمبران نکیږي. امام ته چې ولي امام ته چې قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دي زه غلام یم او دیم هغه چې کجور باغ را لولګو چې دانی ونیسي بیا به آزاد وما نو دا کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې سلمان دا خبر سره پخه کا تور سره سکا پخه کا الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبر وکړه حق سره وکړه به سره پوره کا. سید زلالم امام مولا ته چې دا حق درته منظور دی درته څه دی بیا زمون منظور دی چې سید هغه په خندا شي سید چې ته مال باغ لګای بیا کجوري کې بیا ورسته ګورو صحیح شو بیا مې سره وکړه ورځ لګي غونته تیر نه وي چې نبی رسول الله سلام را پسې سوال جواب کوي سلمان فارسی ته زما خواله راشي اذا نبی رسول الله سلام خواله را لمه نبی رسول الله سلام را سره راکړو چې سلمان دا سره واله دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره سوک چاله ورکی په کیلوګانو سره سوک چاله ورکی. نبی رسول الله سلام ته د یو تن اسلام دومره خوخه د یو مسلمان آزادېدل ورته دومره خوخو وی سلمان واله دا سره دا الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادې دا خلک دي دا خلک پوره کیږي. سلمان دا اوس ته خو ته دا وته لکنه دا ورته اوتله چې سره می وړو مولا لا می وړو مولا تمه چې دا سره اوتله چې هغه اوتل چې څومره هغه ولې دومره اوختل هغه سره ولګ ما چوړو ولګ خو چې څومره هغه ولې دومره اوختل دا د نبی رسول الله سوا معجزه و د نبی رسول الله خیال سره خوش وس کجوري بس کیږي. نبی رسول الله کجورو د کار ټیم راغی نبی رسول الله سلام راته چې سلمان ته چې زمکه برابر کی بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درلو وکړو کجوري پکې درلا ما چې زمکه برابر کا نبی رسول الله علم د الله پاک پیغمبر زمکه می تیار کړی د کجوري پکې کړل غواړي. نبی رسول الله سلام مرګره شو صحابه کرام ور سره دي لاس په سوک نه ورړه کجوري ز په خپل کرم نبی رسول الله سلام تمام کجوري په خپل لاس نه حل کړی. الله په خپل لاس مبارک باندې نبی رسول الله باغ ولګو کجوري نال کړی چې کجوري نال کړی کجوري دومره زر غټې دي چې د کجورو د بار ټیم راتلو ټولو کجورو بار ونیو په یو کال کې ویم کړلې کجورو سوې ولې داریم ونیولې بارداریم شولې زر غټې شوې. سلمان فارسی راغی الله پاک پیغمبر کجورو خدانی کړی دي ته راشنن داري لکره نبی رسول الله سلام چې په باغ کې ګرځي تمام کجورو دانی نیولې په ټول باغ کې دوه بوټي داسې چې هغه دانی نه دي کړی هغه دانی نه دي کړی هغه بار نه دی نیولې. نبی رسول الله پریشان شو چې دې ټول باغ د کجوري نیولې دي دوه ډکو پکې ولې دي نیولې. عمر رضی الله تعالی په خندا شو دا الله پاک پیغمبر د دوه ډکو پکې ما کړلیو دا پکې ما کړلیو د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجوري نه دي کړی. نبی رسول الله دا وباسه شابه الله په خپل لاس مبارک په کې دوه ډکې نور نار کړو او چې څنګه یې نار کړو هغه دوه ډکم بار ونیو هغه هم څه ونیو بار ونیو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ لاړه خپل مولا له سره دی راته ویلو هغه مې درله در کړو او تا وی چې باغ راله وکړو چې کجوري وکي بیا به ته آزادي راشه هغه دانې نیولې دي. مالک چې وکتل سلمان ته آزادي ته آزادي الله. سلمان فارسی راغی د نبی رسول الله والسلام په خدمت کې لګیا شو. خبره مې درته څه کوله د دین اسلام د پاره به تکلیف برداشت کړي مصیبت به برداشت کړي غمونه به برداشت کړي تهمتونه به برداشت کړي. الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي. خلک به ستا په ذات باندې ګزار کوي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویل او کنه ویل کوډګر ورته ویل او کنه ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوډګر ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر ویل دي شاعر ورته وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوراني دوخانو نه راتاو کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی مبارک دوینو ډکی کړي دي شوی دي کدانې دي شوی عائشہ بیبي ته تاسو کوی د الله پاک پیغمبره پتا باندې کوم ورځ ډیره سخت راغلی ده یا عائشہ چې کله طائف ته لاړه مکنه د طائف خلکو په ګټو وشته مغه ورځ را باندې ډیره سخت و اره باندې ډیره سخت و زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړو تا به څوک معاف کړي ما تا ته د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف گزار کېږي کله به در باندې په بل طرف گزار کېږي برداشت پکای برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی قربان شم د احمد محبوب نه او ډېره اخره زمانه راوتې ده الله دې زموږ د دین اسلام حفاظت وکړي